ولې د ټولو الوتکو پیلوټان د ځمکې په دې برخه کې له الوت کولو څخه یریږي؟ دا یوه ډیره لویه سیمه ده، دومره چې د فرانسې هیواد پکې 5 ځلې ځایږي. که چیرته دا ځای د الوتکو په رادار کې هم وکتل شي نو معلومیږي چې په دې لویه سیمه کې هیڅ یو الوتکه الوت نه کوي. دا سیمه چې د تیبتن پلیټو په نوم یادېږي پرې له پاسه هیڅ عامې الوتکې الوت نه کوي. د دې 3 لوی لاملونه دي. لومړی یې دا دی چې تیبت د ځمکې تر ټولو لوړه برخه ده چې لوړوالی تر 14,800 فوټه پورې رسیږي چې د نړۍ بام هم بلل کیږي. په دې غرنیو لړیو کې د نړۍ لوړڅوکی غر ایورسټ هم راځي. بیا د همدې غرنیز سیستم یوه مهمه برخه په افغانستان کې هم شته چې له بدخشان نیولې تر بامیانو پورې غځېدلې ده چې د هندوکش غرونه بلل کیږي، خو دا غرونه نسبتاً ټیټ دي. نو اوس په عامه توګه یوه سوداګریزه الوتکه چې په اوسط 33,000 فوټه لوړوالي کې الوت کوي، نو که په دې لوړوالي کې د الوتکې کیبن کې د هوا فشار ناڅاپه راکم شي نو باید په چټکۍ سره الوتکه 10,000 فوټه راښکته کړل شي، کوم ښکته کېدل چې د تیبت په دې غرایزه سیمه کې ناممکنه دي. دوهم لامل دا دی چې د تیبت موسمي شرایط خورا سخت او ګډوډ دي. دلته ناڅاپي طوفانونه او ورښتونه رامنځته کیږي او د هوا حالت پکې په ډېرې چټکۍ سره بدلیږي. دا خطرناک شرایط د الوتکو الوت ته خورا ډېر ګواښونه پیښوي. دریم لامل دا دی چې په دې لویه سیمه کې د بیړنۍ ناستې لپاره کافي هوایي ډګرونه شتون نه لري. یعنی په دې لویه سیمه کې یوازې 5 هوایي ډګرونه شتون لري چې د دې کمښت له امله د الوتکو الوت په دې زون باندې ډېر خطرناک بلل کیږي.